نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. زما عزتمندو الله رب العالمین انسان ته چې دا کوم وخت ورکړی دی دا ډېر زیات قیمتي وخت دی. د دې وخت قدر و قیمت خو انسان سره نشته دی، خو چې کله دا وخت د لاس نه وځي نو بیا انسان سره د دې قدر و قیمت چې کوم دی یعنی دا پیدا شي. امام غزالی رحمت الله علیه د واعظ و نصیحت په طور باندې یو مثال پیش کوي. وایي چې یو سړی و هغه په ځنګل کې هغه ته چې کوم دی یو تیلی میلاو شه، یو بوجګی او تیلی ورته میلاو شوه چې هغې کې قیمتي کاڼي وو، قیمتي هیرې وې پکې، خو هغه دا پېژندل نه چې دا قیمتي کاڼي دي، د دې ډېر لوی قیمت دی.